کمانډو ځواکونو یو ځل بیا پر دښمن رڼا ورځ توره تیاره کړه. د چې کمانډو ځواکونو یو ځل بیا څنګه د هیواد دښمنانو ته ماته ورکړه، دلته یې له موږ سره په دې ویډیو کې کتلی شئ. درنو لیدونکو او مینوالو، السلام علیکم، وخت مو په خیر. کمانډویانو ننګرهار ولایت کې د طالبانو برید په شا تنبولی. کمانډو ځواکونو تیره شپه د ننګرهار ولایت خوږیاڼو ولسوالۍ مربوطاتو کې د طالبانو برید په شا تنبولی او دغې ډلې ته یې درانه تلفات راړولي دي. د ځانګړو عملیاتو قل اردو وایي طالبانو غوښتل د ملي اردو پر پوستو بریدونه وکړي چې د امنیتي ځواکونو له سخت غبرګون سره مخ شوي دي. د یادې قل اردو له لوري خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې دې بریدونو متقابل ډزو کې 3 طالبان وژل شوي دي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. همداراز د جګړې په ډګر کې د طالب جنګیالیو جسدونه هم پاتې دي او ځینې نورې سیمې له طالب جنګیالیو څخه چڼ شوي دي. لیدونکو په دې هیله چې دا خبر به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ درسره او زموږ چینل هم درسره ضرور سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت د لوی الله په امان.